د لکنو سپر جاینټس لوبډلې منټور ګوتم ګمبھیر له ویراټ کوهلي سره د نوي الحق او د هغه تر شخړې وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې یو ځل بیا د دغه پیښې په اړه غږېدلی دی او د خپلې لوبډلې د لوبغاړو او د خپل ځان دفاع کړې او ویلي دي چې که بیا هم دغسې یوه پیښه رامنځته کېږي نو د هغه غبرګون به هماغه ډول وي. د ګوتم ګمبھیر د دغه تازه خبرو په اړه غږیږو خو له هغې مخکې د نوین الحق او ویراټ کوهلي او ګوتم ګمبھیر ترمنځ د شخړې په اړه هم تاسو ته معلومات را تازه کوو. د لکنو سپر جاینټس او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ په لوبه کې هغه مهال کیسه ګډوډه شوه کله چې ویراټ کوهلي د لکنو هر لوبغاړي ته پارونکې خبرې کولې او دا خبرې نوین الحق ته هم وکړې. نوین الحق د کوهلي خبرو ته هم سخت غبرګون ښکاره کړ او دغه لوبه د منډو له وجې نه خو د شخړې له وجې ډېره جالبه شوه. د لوبې نه وروسته یو ځل بیا د ویراټ کوهلي او نوین الحق ترمنځ د ستړي مشي پر مهال شخړه وشوه. کوهلي نوین الحق ته څه وویل او هغه هم ورته غبرګون ښکاره کړ. له هغه وروسته ګوتم ګمبھیر هم میدان ته راغی او له ویراټ کوهلي سره یې شخړه وکړه. وروسته بیا د لوبې ریفري ویراټ کوهلي او ګوتم ګمبھیر د لوبې د 30 سلنه او نوین الحق 50 سلنه جریمه کړل. اوس تازه ګوتم ګمبھیر په خپل یو مرکه کې دغه پیښې په اړه غږېدلی دی. کله چې مرکه کوونکی له ګوتم ګمبھیر نه پوښتنه وکړي نو هغه ورته په ځواب کې ووایي چې په دغه پیښه پښیمانه نه دی. هغه به د خپلې لوبډلې د لوبغاړو لپاره هر ځای ولاړ وي او د هر چا مخې ته به ولاړ وي. ګوتم ګمبھیر وویل که همدانن هم په لوبه کې هماغه کار وشي هماغسې یو څوک زما د لوبغاړو سپکاوی کوي نو زه به ورپسې میدان ته راکوزېږم او هماغسې غبرګون به ښکاره کوم چې په هغه لوبه کې مې ښکاره کړی و. نوموړي ویل چې په لوبو کې سلیجینګ پکار دی چې وشي خو باید بیرته سلیجینګ ومنل هم شي خو داسې نه ده چې یو څوک دې دا هر څه شخصیاتو ته بوځي او داسې څه دې وکړي چې هغه له حده واوړي. ګوتم ګمبھیر د ویراټ کوهلي نوم وانخیست خو ویل چې د هغوی لخوا زموږ د لوبغاړو سپکاوی شوی او موږ هم بیرته ورته هماغسې غبرګون ښکاره کړو. نوموړي دا هم ویل چې د کرکټ په میدان کې چې د لوبغاړو ترمنځ هر څومره توندي او تیزي راځي دا باید چې په میدان کې پاتې شي او له میدانه بهر لاړ نه شي. که کوم لوبغاړی دا هر څه له میدانه بهر هم وباسي نو د دې معنا دا ده چې هغه انسان ستونزې لري او دا د هغه شخصي ستونزې دي. د یادولو وړ ده چې د نوین الحق او ویراټ کوهلي په دغه شخړه کې که یو خوا هندیانو په نوین الحق پسې راخیستې وه چې هغه یو نوی لوبغاړی دی په لومړي ځل IPL کې لوبیږي او ویراټ کوهلي ته داسې غبرګون ښکاره کوي. ویراټ کوهلي خو د نړۍ ستر لوبغاړی دی خو بل خوا بیا ډېرو هندیانو په دې اړه ویډیوګانې هم جوړې کړې وي او په ویراټ کوهلي سختې نیوکې کړې وي چې هغه باید اخلاق زده کړي او که مشهور او تکړه لوبغاړی دی نو د دې خو دا مطلب نه دی چې له هر چا سره دې بد اخلاقي کوي.